السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د واتساپ ډیلیټ شوي میسجان هغه که میسجان وي که تصویران وي یا د هغه رقم که ویډیوګانې وي که هغه له تاسو څخه څوک ډیلیټ کړي نو که تاسو غواړئ چې هغه بیرته وګورئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. او د هغه رقم دوستانو که تاسو غواړئ چې د واتساپ سټیټس ویډیوګانې یا د هغه رقم د سټیټس تصویران په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو دغه دواړې طریقې به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې د واتساپ ډیلیټ شوي میسجان وګورئ، هغه که میسجان وي که تصویران وي، نو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. دغه رقم ګورو ملګرو د دغه اپلیکیشن نوم ده چټ سپای. نو کله چې ګورو ملګرو تاسو چټ سپای ډاونلوډ کړئ، دغه رقم اوس ګوره که چیرته تاسو ته په واتساپ باندې څوک میسج وکړي او هغه میسج له تاسو څخه ډیلیټ کړي نو هغه میسج به دلته دی تاسو ته راوړوي. د هغه رقم که چیرې تاسو څخه څوک تصویر ډیلیټ کړي یا د هغه رقم ویډیو ډیلیټ کړي، هغه ډیلیټ شوی ویډیو او ډیلیټ شوی تصویر به دلته دی تاسو ته رااړوي. او د هغه رقم ګور دوستانو ستاسو ملګري په خپل سټیټس باندې تصویران ودروي یا د هغه رقم ویډیوګانې ودروي، هغه به دلته دی تاسو ته رااړوي. نو ګوره دوستانو زه له بل موبایل څخه خپل موبایل ته یو میسج کوم، کله چې زه هغه میسج وکړم هغه میسج به زه بیرته ډیلیټ کړم نو بیا به هغه میسجان ماته دلته رااړوي. نو ګوره دوستانو زه له خپل موبایل څخه میسج کوم. نو ګوره دوستانو ما له یوه موبایل څخه بل موبایل ته میسج وکړئ. کله چې ګوره دوستانو ما میسج وکړئ د هغه رقم ګوره ما خپل موبایل ته 2 میسجه راکړي دي. نو کله چې ګوره ملګرو زه میسج خلاص کړم د هغه رقم یو میسج ما بیرته له هغې څخه ډیلیټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دغه میسج وګورم چې په دغه میسج کې د ماته څه شي لیکلي وو. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو بیرته له دغه واتساپ څخه ووځئ، تاسو به د هغه رقم چټ سپای خلاص کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو چټ سپای خلاص کړئ د هغه رقم ګوره دلته تاسو ته وایي چې کلیم ټي تاسو ته میسجان کړي دي، 2 میسجه یې کړي ولو. ګوره ملګرو اول میسج و های، د هغه رقم دویم میسج ده های ټو. نو ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته اول میسج نه ښکاره کوي ځکه اول میسج ما ډیلیټ کړی ده او د هغه رقم دویم میسج تاسو ته ښکاره کوي چې های ټو. نو ګوره ملګرو ما خپل موبایل ته 2 میسجان کړي ولو چې یو های ولو بل د هغه رقم های ټو ولو. نو که چیرې هغه میسجان له تاسو څخه څوک ډیلیټ کړي هغه میسجان دلته تاسو کتلی شئ. د هغه رقم که چیرې له تاسو څخه څوک تصویر ډیلیټ کړي یا ویډیو ډیلیټ کړي هغه ویډیو به دلته دی تاسو ته رااړوي. او د هغه رقم که څوک په خپل سټیټس باندې تصویران ودروي یا ویډیوګانې ودروي نو هغه ویډیوګانې او هغه تصویران به دلته دی تاسو ته رااړوي او هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د واتساپ ډیلیټ شوي میسجان او ویډیوګانې او تصویران ترلاسه کړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.